دا راته ووایه چې دې بوټي ته څه نوم ویلی شي. دا بوټي خو نه لري شي، غټه ونه ده. دې ونې ته څه نوم ویلی شي؟ ته ګورې دا راته م ووایه چې به دې دا سټیشن ښکلی ده که نه، نو دې کې دا ځای څه له جوړ کړی دی؟ ته ګورې دا د څه لپاره دی؟ السلام علیکم ملګرو، څنګه ټیک ټاک کې ملګرو؟ نن مې ویلاګ د ماسپښین نه شروع کړم. ماسپښین هم نه دی، تقریبا 2:30 بجې دي او راووتمه، خو یار ګرمي ده. دلته کسان ولاړ دي چې څه وایي ورزوره ښه. دا دی ضیا ولاړ دی. ضیا څنګه چل دی؟ څه دي؟ لکه دلته نالۍ مسله جوړه کړې چې ګورو چې څه دي. یاره داسې ضیا داسې کار دی که نه، دې خو ما دونه خپلې ویډیو کړې وه او خپل ټایم یې پیسې ضایع کړی، خو څوک پرې اکشن نه اخلي. اوس ممبر وایي چې یاره اکشن به پرې والو، ایچي صاحب ته موږ ووایو. دا زموږ د سټیشن حال دی. دا سټیشن دی، څومره مزه سټیشن دی. دا زموږ د سټیشن ډاک دی. دې نالۍ ته وګوره، دا څومره ډکه شوې ده. تقریبا دا 4.5 فوټه جواره ده تقریبا که نه. او چې ګدې ته ماشوم هم پرېوتی نو بیا پکې نه ښکاري. خو دې کې د ماشو ته ګورئ ناست دي. ضیا یې ګوره، دا ماشي دي. یاره ما خو ویلاګ شروع کړو، دلته پکې موږ د نالۍ مسله راویسته. نو کوم ځای کې تللی ممبر دی که کونسلر دی؟ ممبر دی که کونسلر دی هغه هم راته پته نشته. خو الطاف روان دی کار دپاره، چېرته روان دی؟ یاره ملګرو چې بس کار مار دی نه وي او دې سوري ته ناست دی هلته که نه، نو ډېره مزه کوي. لکه چې غرمو ته خو ډېره ګرمي دی، ګرمي نه کمیږي. تا څه وویلې؟ ته څه یاره کوب تښتېدلی زما که ملګرو دا خواست دی کوم چې کوب ته پیسې خبره کیسه مه کوه ماړه. د څه ووایه کوب تښتېدلی خو یې راغی 4 ګنټو ایپ بلاک کړی او بیا راغلی دی. پینډینګ کړي نه بېګا امبولینس راغلی. دم په کوب کې تاوان کړی، تقریبا $600 پکې بیللي دي. راځه چې ورشو، راځئ. زموږ دا یو کس دی، دا د نوم یې خلکو د خماري وایي. یاره په کوب کې پیسې بیللي دي که نه، نو ګورو چې اوس څه وایي. ښه دی څنګه بیګا مې ولکه پن راوړی وایي مري کوب ته هارټ اټیک شوی دی او د دې کس نو خبرې وباسو چې څه وایي. دا دی ستا کوب څنګه شو؟ زما کوب نشته یار. ولې اکاونټ یې لږ شو که مونږ ته؟ نشته زما پخوا به زما یاره مونږ ملګر مونږ خو درته هغه ځای کې نه وي چې سړی کیله کېږي، لکه چې بوتل یې داسې اکاونټ یې خراب شوی دی. بس کوب مو پرېږدوئ چې څوک څه کوي کوي دی، خو داسې کار دی چې دا ډاک ډریس خاص شوی دی. دې سیټ ته دا بنګ راختلي دي، ونډه پاټلی پکې ډوبه شوې ده، پټه شوې ده. خو زمونږ دا ډاک دا هلکان دي یو دا هلک دی او یو څو کسان هغه ناست دي. زموږ سټیشن د مخه ته چې کمه ده دا یې ونډه صفا کړې ده. دې ځای کې پوره صفا شوې ده د بنګونه او دې سیټ ته چې دی دا ونډه څښاله. مشهود هم وتې دی، دا دی ولاړ دی. مشهوده په یوټیوب دې څومره پیسې جمع شوي دي؟ دونه نه دي، اوس لږې دي نه، یو $110 $100 دي. $110 یې کړي لکه ظالمه. ته خو زما نه تېز شو یار. دا د راشد یو وران زوی دی، د راشد دا سټیشن دی. خو دې نالۍ ډېر زیات هر څه خراب کړي دي، نه جوړه شوه او نه خرابه شوه، خو بس دا اوبه پکې ولاړې دي او دې ماشو ته پکې وګوره. دا راته ووایه چې دې بوټي ته څه نوم ویلی شي؟ دا بوټي خو نه لري شي، غټه ونه ده. دې ونې ته څه نوم ویلی شي؟ ته ګورې دا دي د سټیشن مخې دا لګېدلي دي، تقریبا د 100 یا 150 کالو نه دا لګېدلي دي، د انګریز د وختونه لګېدلي. او یو هغه ده، یو هغه سټ لګېدلی دی د ګاډي نه شاته کارمن سوکې. دا راته م ووایه چې به دې دا سټیشن ښکلی ده که نه، نو دې کې دا ځای څه له جوړ کړی دی؟ ته ګورې دا د څه لپاره دی؟ دا راته ووایه که نه به تا نوم څښي. ماشومان روان دي سبق له، مدرسې ته به ځي او دا زما په خیال چې د پاټک جومات چې کوم دی مدرسه هغې ته به ځي. لکه چېرته روان یې؟ کوم یوې ته؟ پاټک صاحب مدرسې څه نوم دی؟ جواهر القرآن. هغه منامه مدرسه دی، دغه مدرسه ده جواهر القرآن. ضیا واپس راغی. ضیا څه وایي؟ ممبر څه وایي؟ ممبر صاحب وایي ویډیو ډایرکټ نه راسینډ کېده، نو مې په 2 کلیپو کې راسینډ کار دی چې موږ خو خپل ویلاګ جوړو او دوی چې ویډیو راسینډ کړي نو هغه به بیا ایډیټ کړو. صحیح ده او دا سټیشن صحیح ده که نه؟ بالکل ټیک ټاک ټیک ټاک که نه؟
څه چل دی نو مدرسې ته ولې لاړې مدرسې ته ولې لاړې کم علیکم کم علیکم دا باندې څه چل دی قاری صاحب قاری څه وایي چې مې راوړی دې ځای کې ډېر مزار سوري دی ښه د اوبو غاړه ده او باره پې دا بوټي لګېدلي دا بوټي چې دی که دا سره نه وچېږي دا په کال کې 12 میاشتې غونډ نو بس شین شي دی بس صرف دا سوري دپاره دی ډېر مزار سوري جوړ کړی مشهور دا چې زه راځم نو ملګرو دا نننی ویلاګ بس د دې ځای کې پورې شو زه خو هغه ضیا لرو وتم ضیا نالې په باره کې ویډیو یادوله اوله مې ویډیو هم وکړه موږ په دې باندې ویلاګ هم لږ شانې جوړ کړو نو د بل ویلاګ انتظار کوئ او د ښه ښه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ورسره سبسکرایب هم کړئ او دا ویډیو ورسره لایک هم کړئ صحیح ده والسلام